بسم الله الرحمن الرحیم. محمد علی جوهر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو، د رزلټ ټي وي د طرف نه زموږ یوه سلسله د هنر سفر. د هنر سفر کې به موږ تاسو سره خبرې اترې کوو د هنرمندانو، د فنکارانو او د هغه خلکو چې هغوی یو ډېر بهترین کردار په خپل ژوند کې لوبولی وي د خپل فن په حواله باندې. تېر ورځو کې د مهاجبین قزلباش چې کومه ونه هغه په حق ورسېده او د هغې ډېر زیات خدمات دي. زه به لومړی د هغې خبره وکړم په د هغې په اخلاقو باندې، د هغې په مېلمستیا باندې. څومره پورې چې زه ریډیو پاکستان کې پاتې شوی یم او ما مهاجبین قزلباش سره لیدل کتل کړي دي یا د هغې کور ته تللی یم، هغې سره ناسته پاسته ما کړې ده. نو هغې یو ډېر بهترین چې کوم عمل و هغه یو بل سره چې دی نو ډېر ښه ملاوېدل، مېلمستیا کول او دې سره سره بیا د هغې چې کوم یعنې ډېر ښه پهلو و نو هغه دا و چې هغې کې چې دی نو لوی پکې نه وه، چې موږ څه ته وایو غرور او تکبر پکې نه و. حالانکې هغه ډېر لویه فنکاره وه او د هغې د وینا مطابق هغه تقریبا په ماشوموالي کې چې کله د هغه د سکول طالب علمه وه نو په هغه وخت کې هغه ریډیو پاکستان ته راغلې وه او هغې د خپل فن آغاز کړی و. د هغې ډېرې زیاتې مشهورې سندرې چې کومې ما اورېدلي دي یا په خپل ریډیو کې ما کتلي دي یا د هغې په ریکارډینګ کې ما کتلي دي چې هغه باقاعده ما لیدلي دی چې هغې به ریکارډینګ کوو. نو یو خو به هغې د زړه نه ریکارډینګ کوو، ډېر مزېدار او ډېر صفا، یعنې د داسې به یې نه ګڼله چې دا ځکه یو پیشور یم او یا زما دا فن دی یا زما دا چې دی نو یو کاروبار دی، دا هغې بلکل نه وه ګڼلې. لکه د هغې مشهورې سندرې غمجن مازدیګري دي، بېلتانه مسافره او دغه شان مسته ملنګه دې کړم، دا ډېره مشهوره سندره. او تا پسې مې ډېر جړلي دي جانانه او سترغلي مې پړسېدلي دي جانانه، دا هم ډېره زیاته مشهوره سندره. خو دې وخت کې چې د مهاجبین قزلباش هغه سندره چې هغه په ریډیو کې ډېره زیاته کامیابه شوې او ډېره مخ په وړاندې تللې او هغې ډېر زیات اورېدونکي ځان طرف ته راښکلي وو، نو هغه دا کله چې خیال ستا د خندا راشي، ډېر بهترین غزل د هغې. خو زه دې وخت کې چې کومه ګانه تاسو ته وړاندې کوم په دې نشست کې، په دې پروګرام کې، نو هغه ډېره بهترینه سندره او داسې د زړه نه ویلې ده مهاجبین قزلباش چې سړي باندې غونې زیږدي شي چې کله هغه اوري. راشه جانانه ورځ د دیدن ده، سبا به نه وي دیدن. دیدن کړې تلوار وکړه راشه جانانه، دیدن کړې تلوار وکړه راشه جانانه، او راشه جانانه وې سبا بدانو مالکاتی وی دیدنونه راشه جانانه، راشه جانانه وې ورځ د دیدن دنو سبا به نه وي دیدنونه راشه جانانه. دیدن کړې زرا روان شه راشه جانانه، دیدن کړې زرا روان شه راشه جانانه، راشه جانانه وې بیړۍ ډوبېږي او په تخته ولاړه یمه راشه جانانه، راشه جانانه وې ورځ د دیدن دنو سبا به نه وي دیدنونه راشه جانانه.
راشه جانانا دیدن د سر په بدل دې راشه جانانا راشه جانانا چې سر ساتنو خوري به وکړې دیدنونه راشه جانانا راشه جانانا ورځ د دیدندنو سبا به نوي دیدنونه راشه جانانا راشه چې دواړه دیدن وکړو راشه جانانا راشه چې دواړه دیدن وکړو راشه جانانا راشه جانانا دنیا فانی ده او بیا به وکړې ارمانونه راشه جانانا راشه جانانا ورځ د دیدندنو سبا به نوي دیدنونه راشه جانانا قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو دا سندره واورېده راشه جانانا ورځ د دیدن ده نو دا ډېره بهترینه سندره او دا ګلنار بیګم هم ویلې وه دغه شان نور فنکارانو هم دا ویلې ده خو چې ماجبین قدلباش په کم انداز کې ویلې ده نو هغه یقینا چې تاسو به هغې نه خوند اخیستی او دا هغه اوریجنل حالت کې ګانا وه چې کوم په ریډیو پاکستان سټوډیو کې خپله ریکارډ شوې وه په تلو تلو کې تاسو سره یو بله سندره د ماجبین قدلباش شریکوم او په دې باندې به ستاسو نه اجازت هم غواړم سپین سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه ګونګې شوې ولې نه وایي حالونه دا ډېره مشهوره سندره دا تاسو واورئ او محمد علي جوهر له ورکوي تر بل پروګرام پورې اجازت د الله په امان او وختونه بخیر جانان